د ملي تدارکاتو ریاست له لوري د هلمند پوهنتون لپاره د شاوخوا 200 میلیونه افغانیو په لګښت د کادري روغتون د جوړېدو پروژه په رسمي ډول اعلان شوه. د یاد روغتون جوړېدل به د هلمند پوهنتون د علمي او صحي خدمتونو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي او د محصلینو، استادانو او د سیمې اوسیدونکو لپاره به غوره طبي اسانتیاوي برابر کړي. د دې مهمه پروژې د اعلان تر شا د هلمند پوهنتون د رئیس شیخ الحدیث مفتی محمد شریف الله ابو احمد صاحب نستړي کېدونکي هڅې، ژمنتیا او اغیزمن مدیریت ولاړ دی. نوموړي د خپل علمي بصیرت او دوامدار هڅو له لارې تل هڅه کړې چې د هلمند پوهنتون د علمي پرمختګ ترڅنګ په رغنیزو او بنسټیزو چارو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته کړي. تمه کېږي چې د کادري روغتون ترڅنګ به په نږدې راتلونکي کې د پوهنتون یو شمېر نوري بنسټیزې پروژې هم عملي سي. په دغو پروژو کې د شرعیاتو پوهنځي لپاره د مستقلي تدریسي ودانۍ جوړېدل، د زراعت پوهنځي لپاره د تحقیقاتي فارم جوړول، د مرکزی کتابتون ودانۍ، نوې تدریسي ودانۍ او د پوهنتون د جامع مسجد جوړول شامل دي چې د تحقیق پر لور به عملی چارې پر مخ یوړل سي.